Ich habe auch eine Frage. زه مې یو سوال لرم. آیا ښځې هم کولی شي دغه ایسه کې کار وکړي که تنها ده ایسه کې سړیان کار کولی شي؟ وبخښه ستا اواز سم نه راځي، ته یې وارې ستا سوال بیا راته کولی شې چې بیا راته ما غوښتل پوه شم چې تنها سړیان نارینه په دغه قسمت کې کار کوي که آیا ښځې هم کولی شي دغه قسمت کې یوه ausbildung وکړي؟ تاسې خپل مکتب کې یا درس کې یا ausbildung کې ښځې هم کار کوي؟ ولې نه، زموږ په کار کې چې دی هم ښځې هم کار کوي، خو مثال ښځې ډېر کم کار کوي. که وغواړي چې مثال څوک چې زموږ په رشته کې کار وکړي، کار شته، هم ښځه هم سړی دواړه یو رقم دي، کم فرق نه لري، یو شی دی په دواړو سترګو. ولې نه؟ اما درانه شیان باید دوی کته پورته ویسي یا کوم شی داسې وي چې مثلا په نجاري کې داسې ده تخته یا دروازه ډېره درنه ده، اما تاسو کار کې داسې نشته؟ زموږ کار چې دی یو څه سخت دی او دا خبره ده، مګر مثال نن سبا خو چې ورته وایي Gabelstapler, Hebebühne یا کخان هر شی شته نن سبا. دونه مثال چې وغواړي چې یو ښځه دغه کار وکړي کولی شي، څونه دروند نه دی. او وسایل شته چې کومک وکړي دې لپاره؟ بالکل مننه ډېر زیات. او یو بل سوال دا ده چې که ausbildung په یو واري کې څوک سر ته ونه رسوي، ناکامه شي، بیا څنګه کوي؟ بیا کولی شي چې دغه بیا امتحان ورکړي، کولی شي چې سړی 3 وارې امتحان wiederholen کړي، هېڅ خبره نشته. ته کولی شي چې نخل وکړې، بیا امتحان ورکړې، نور ډېر دغه شته مثال چې ستا سره خلک کومک وکړي، هېڅ مشکل نشته. کولی شي چې بیا امتحان ورکړې، بیا ورکړې. او مننه. او Realschulabschluss یا Hauptschulabschluss kam ورته بس ده چې درس ما یا له افغانستان چې ما Abschluss ولرم څنګه وکړم؟ مثال ته چې کولی شي چې د Hauptschulabschluss ولري، هم کولی شي چې ausbildung وکړي. دا چې دی مثال د هغه ځای سره تعلق لري چې ته چیرې ausbildung کوې. ځینې خلک شته خالی مثال وایي باید Realschulabschluss ولري، ځینې خلک شته باید وایي Abitur ولري، ځینې خلک شته هېڅ Abschluss نه غواړي، ته کولی شي چې هلته ausbildung وکړې. او ته که چیرې مثال په افغانستان کې ته Realschulabschluss ولري، کولی شي چې دلته umschreiben کې مثال چې دلته رسمي کې داسې هم کېږي. او مننه ډېر زیات. په دې معنی چې افغانستان کې ما درس خلاص کړی یا بل وطن کې، زه کولی شم خپل اسناد راوړم، ترجمه یې کړم او ausbildung شروع کړم، ولټوم. کورس باید ووایم. دلته څه مشکل نشته. د هغه په باره کې که معلومات غواړي، هم زه په ایمیل کې یو څه نور دغسې معلومات او دغه شیان لرم چې ته خپل اسناد دې دلته مثال رسمي کې، چې هر ځای فرق نه لري. مننه ډېر زیات، ډېره خوشحاله شوم. تشکر ډېر زیات. هیله کوم په دواړو سترګو. بله نورزی صاحب، یوه پوښتنه چې وشول همدلته د اسنادو په رابطه ده. معمولا په افغانستان کې د 12 اسناد خلک لري یا هغه یې دلته رسمي کړي نه وي. د اسنادو په رابطه ما پوښتنه درنه ونه کړله چې کوم اسناد یې درنه وغوښتل، څه شی یې درنه وغوښتل د ausbildung د شروع کېدو لپاره، او مشخصا کوم اسناد و چې باید تا ورکړي وای او هلته د ausbildung شروع کړی؟ زه خو خپله چې دلته راغلی یم، مثال flüchtling ورته وایي، زه چې یم په رسمي لاره نه یم راغلی، پر بې رسمي راغلی یم. نو دلته چې رالم ما هېڅ اسناد نه درلودی، هېڅ اسناد هېڅ شی نه و راسره. نو دلته چې ما ausbildung کوئ، نو هلته ما خو مثال په هغه فیرما کې چې چیرې ما پراکټیکوم کړی و، نو هلته ما ausbildung وکړئ. نو هغو زما څخه هېڅ شی نه دی غوښتی. یو چې زما څخه یې غوښتی دی B1 یې راڅه وغوښتی، هغه B1 زما درلودی. نو نور یې څه اسناد زما څه نه دی غوښتی چې څه شی راوړه یا څه شی مه راوړه. بله، یعنې اړتیا نشته ده چې کوم رسمي سند د افغانستان نه تاسو سبمیټ کوئ، کولی شئ یوازې د ژبې په سند باندې د ausbildung شروع کړئ او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ.
ډېره مننه نورځای صاحب، ډېره هیله مفیده کوم وه ستاسو انټرویو. انشاءالله تاسو به موږ سره وایي، خو زما مطلب دا دی چې ایکسپرټ روم ته ولاړ شو او هلته دوستان هلته پوښتنې وکړي. له موږ هلته نور میلمانه هم لرو چې کولی شي د جرمني ژبې د زده کړې د کورسونو په اړه او همدارنګه د هاوسبیلډینګونو د تمویل په اړه له هغوی څخه پوښتنې وکړي. زموږ همکاران شته دي کولی شي په پښتو فارسي ژبه د هغوی خبرې ورته ترجمه کړي. هېڅ ستونزه نشته که په هره ژبه تاسو پوښتنه وکړئ، هغوی د ترجمې په برخه کې پښتو فارسي کې مرسته کولی شي. ته موږ سره اوسه، که په راتلونکو څو دقیقو کې چا پوښتنه درلودله نو زه ورته به بېرته همدلته راځو. بالکل. سلام. سلام. تموم شد سوال و جواب؟ بله اگه سوال باشه مشکل نیست. نه، چون یکی از دوستان پرسیده بودن که چه مدرکی نیاز هست برای این دوره آسبیلدونگ. من شاید جواب داده باشین، من نبودم. بله جواب دادن، انشالله جواب دادن. یه چیزی که برام سوالی که برای خودم پیش اومد، برای اینکه این دوره آسبیلدونگ مربوط به فلزکار هست. فلزکار من میدونم که حالا بخشش هم جوشکاریه، درسته؟ اگه دوستمون فارسی صحبت میکنه، تفاوت جوشکاری نمیدونم تو افغانستان بهش چی میگن، شوایس هست. شوایس خیلی با هم تفاوت داره این رشته، یعنی کسایی که هستن که میتونن اون آسبیلدونگ رو انجام بدن خیلی با هم فرق داره، فلزکار و اون که کارش حرفش جوشکاری هست. اگه شما بتانین نمی نامای آلمانیش برش بگیرین، نورزای صاحب میتانه جواب. شاید نورزای صاحب بعضی از سوالا هستن دوستانی که کسایی که تو ایران کار شوایسن انجام میدن، جوشکاری انجام میدن، میپرسن که آسبیلدونگ جوشکاری چجوریه. اطلاعاتی دارن در این زمینه؟ ربطی داره به رشته فلزکاری؟ مقصد شماست میخوایی که در ایران خودت از شوایس کار کردی، بعد میخواین که اینجا در جرمنی از شوایس کار کنین؟ بله دقیقاً. میتونی اینجا در جرمنی میتونی از شوایس هم کار کنی. اینجا مثال هستن در ما که در هانوور زندگی میکنم، اینجا نامش از SLV است. اونجا میتونی بری Schweißerprüfung نمیشته کنی. Schweißerprüfung باید اونجا هم شوایسن کنی، هم تیوریش باید انجام بدی. باز اونمونجا برای شما یک شاین میتونی که اونمون شاین از شوایس اینجا offiziell کار کنین شما. خیلی ممنون. پس الان آسبیلدونگ خوبیه، جای کارم داره به نظر شما؟ بله صدای شما بسیار پخش است. میتونید به کمکی بلند گپ بزنین؟ Man findet dann halt auch einen Job sofort danach. Es ist schon eine gute Ausbildung als Schweißer, oder würden Sie das empfehlen? چرا نه؟ بله، das kann ich nur empfehlen. Jeder, der Schweißer ist, der hat genug Möglichkeiten. زیاد جایا داره که اونجا بره کار کنه. Die können überall arbeiten. Schweißer werden überall gesucht. Okay, sehr gut zu wissen, weil es sind die Fragen, die Leute uns stellen. Okay, dann können wir das auch in Expertenraum dann halt die Fragen weiter beantworten. مرسی عتیق‌الله. خواهش میکنم. خدا حافظ.